سلام مینا او درنښت مې ومنئ د سیسنې مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسې فلحال د ټیک جیني یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر ځل کې موږ تاسې د ان ټي پي یا نیټورک ټایم پروټوکول په هکله غږېدلي وو، ویلي مو چې دا څه شی دی او څنګه کار کوي. خو نن موږ داسې یو ځلې بیا د ټربل شوټینګ یا سیکیورټي ریلیټ یو بله موضوع لولو چې هغه عبارت دی له سیس لاک. دا چې سیس لاک څه شی دی او څنګه کار کوي او د دې مین هدف څه شی دی، په دې باندې په دې لیکچر کې انشاءالله چې وغږیږو. خو مخکې له دې نه چې لیکچر تعقیبوئ، کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک وکړئ او همدارنګه که تاسې کوم نظر، پوښتنه او ګروېږنه لرئ کولی شئ په کامنټ کې پرېږدئ. موږ به انشاءالله حتما تاسو ته د دغې پوښتنو او اړونده ګروېږنو ځواب ریپلی درکوو. تیر لیکچر مو ان ټي پي پورټ سیکیورټي، ډي ایچ سی پي سنوپینګ او ډي ایچ سی پي همدارنګه نور اړونده لیکچرې چې په تیر وخت کې موږ ولوستې دي تر ډېره په سیکیورټي او ټربل شوټینګ پورې مربوط وي. نن هم همدغه موضوع مربوط لولو چې هغه سیسلاک دی. ورځو چې سیسلاک څه شی دی. Syslack is an industry standard protocol for message logging. دا چې دا یو industry standard protocol دی. Syslack په خپله یو پروتوکول دی. صحیح ده چې دا industry standard نه مطلب دا دی چې دا په هر نیټورک او په هر ډیوایس کې کولی شي چې د میسج لاګینګ لپاره څنګه کړي استعمال کړي. صحیح ده مطلب دغه میسج لاګ به تا ته ښیي، دغه میسج به تا ته ښیي، معلومات به تا ته ښیي، د خپل نیټورک اړونده معلومات به تا ته ښیي چې په دې نیټورک کې څه رامنځته شو او څه پکې پېښ شو. On network devices په نیټورک په ډیوایس باندې Syslack can be used to log events such as changes on interface status, changes OSPF neighbor status, system restart etc. په یو نیټورک په ډیوایس باندې Syslack د دې لپاره وي استعمالیږي چې دغه ایونټس پیښې څنګه کړي، لاګس کړي، معلومې کړي تا ته. صحیح ده لاګ یې کړي، دا پیښې تا ته معلومې کړي. لکه څنګه پیښې تا ته معلومې کړي، لکه یو انټرفیس کې چینجز راغی، اپ شو ډاون شو، تا ته د یو Syslack یو میسج تا ته ودرکوي چې دغه انټرفیس څنګه شو، ډاون شو او همدارنګه اپ شو. لکه چینجز ان OSPF neighbors status، لکه د OSPF نایبرز کله چینج شي کنه، کله اپ شي، کله ډاون شي، نو دا هم درته معلومات درکوي. بل سیسټم ریسټارټ، سیسټم چې کله ریسټارټ شي یا ځینې نور ستونزې رامنځته شي یا ځینې نورې پیښې ایونټس په نیټورک کې اکر شي یا واقع شي، نو دا تعالی معلومات درکوي چې یاره ستا په نیټورک کې دغه ستونزه یا دغه پیښه رامنځته شوه، ته کولی شي چې د دې په وړاندې غبرګون وښیې. نو Syslack ډېر مهم دی، کولی شي چې په دغه لیکچر کې تاسې له موږ سره تعقیب کړئ چې Syslack څه شی دی او د دې اړونده نور ډیټایل څه شی دی. تاسې راسره تر پایه پورې دغه لیکچر څه شی کړئ او تعقیب کړئ. ورځو چې نور ډیټایلز او نور معلومات د Syslack څه شی دی. صحیح ده. The message can be displayed in the CLI saved in the device RAM or sent to an external Syslack server. د میسج چې شي کېږي دا په د ډیوایس په CLI کې څنګه کېږي، یا د ډیوایس په CLI کې درې لارې د دې دی. صحیح ده چې په کوم ځای کې دا میسج ډسپلی کېږي، یا به د ډیوایس یا د راوټر یا د سویچ په CLI کې څنګه کېږي ډسپلی کېږي، دا کوم د Syslack میسج، یا به د ریم په د ډیوایس په بفر یا ریم کې څنګه کېږي د میسج سیو کېږي، او یا به ایکسټرنل د Syslack سرور ته چې هلته موجود اوسي هغې ته به دغه میسج څنګه کېږي، سینډ کېږي. لکه تاسې وګورئ دلته انټي ګیګا ایترنیټ 0/0 او بیا مو ورته نو شټ ډاون لیکلی دی، هغه مې اپ کړی دی. نو دلته وګورئ ماته یو Syslack میسج را کړی دی چې فبروري 11 3 بجې 2 دقیقې او 55 سیکنډه 304 ملي سیکنډه. لینک څنګه دی، لینک ته مطلب انټرفیس دی. 3 د تاسو ته ښایم چې دا په خپله دغه 3 څه معنا او اپ ډاون دی. صحیح ده. انټرفیس ګیګابیټ ایترنیټ 0/0 دی، د دې ډسکرپشن دی change its state to up. صحیح ده. نو دا چې دغه هر یو دلته درته لولم چې دا لینک څه شی دی، 3 څه شی دی، اپ ډاون دلته څه شی دی، نو په دغه لیکچر کې درته لولم. Logs are essential when troubleshooting ISOs, examining the cause of incidents etc. Logs ډیر مهم دي. Syslack میسجونه په ټربل شوټینګ ISOs کې ډیر مهم دي. کله چې تاسو یو انسیډنټس یو مطلب یو پیښه څنګه کوئ ایگزامین کوئ، یو معلومات ایگزامین کوئ، یو کنفیګریشن ایگزامین کوئ، یو څه ایگزامین کوئ، نو په دې وخت کې تاسو څنګه دی یو پیښه ایگزامین کوئ انسیډنټ. صحیح ده. نو په دې وخت کې تاسو د Syslack میسج ډیر مهم دي.
Syslag and SNMP are both used for monitoring and troubleshooting of devices. They are completely complementary, but their functionalities are different. Syslag او SNMP System Network Management Protocol دا چې د SNMP او Syslag چې د دواړه چې لپاره استعمالیږي مانیټرینګ او ټربل شوټینګ SNMP په اړه مې تاسو ته په فندامنټل کې څه معلومات درکړي دي او که وخت ان شاء الله راتلونکي لیکچر کې به ولولم چې د SNMP او همدارنګه څه ورته وایي Syslag دواړه چې د مانیټرینګ او ټربل شوټینګ لپاره استعمالیږي SNMP د دې لپاره استعمالیږي چې یو لوی نیټورک دی صحیح ده هغلته په دې لوی نیټورک یو یوزر دی او هغه ته SNMP اډمن وایي صحیح ده هغه څنګه کوي هغه ته ټول SNMP مطلب سیستم نیټورک مینجمنټ پروتوکول دا کاری دغه نیټورک مینج کوي چې کوم ځای کې کومه پیښه رامنځته شي نو دا یې ځان سره څنګه کوي کالکولیټ کوي کاونټ کوي او خبر ورکوي چې بی اویر دیر از ا پرابلم خبر اوسئ چې دلته یو مشکل دی یا دلته یو پیښه منځته شوې دیر کمپلیمنټري دوی کمپلیمنټري دي خو د دوی فنکشنالیټي څنګه ده د دوی دنده یو له بل سره ډیفرنټ ده مختلفه ده Syslag message format دلته وګورئ دا موږ سره د Syslag message format دی sequence time stamp او facilities severity او همدارنګه mnemonic او description دلته وګورئ sequence هدف څه شی دی a sequence number indicating the order sequence of a message دا تا د میسج یو order درکوي یو sequence تا ته د څنګه کوي معلومه صحیح ده sequence number تعالی درکوي بل چې د موږ سره time stamp دی a time stamp indicating the time the message was generated دا تا وایي چې دغه میسج په دې وخت باندې څنګه شو جنریټ شو دا دواړه sequence او time stamp these two fields may or may not be displayed depending on the device configuration دغه sequence او time stamp شاید یا display شي او یا هم display نشي خو دا د device په څه باندې depend کوي د device په configuration باندې depend کوي دا کله تا د display کیږي او کله نه بل چې د موږ سره facility ده a value that indicate which process generated the message دا تا دا generate کی چې کوم یو process دغه message generate کا مطلب څنګه آیا دا د link process ته چې یو link down کیږي یا up کیږي صحیح ده آیا دا یو huge protocol process ته یا BGP دا او SPIP ته یا JRP دا RIP ته د دې اړوند دغه دی نو دا facility ته دغه یو هغه درخی صحیح ده process درخی بل چې ډیر مهم دی هغه severity ده severity په Syslag message format کې ډیر مهم دی the number that indicate the severity of the logged message دا تا وایي چې severity جدیت درته درخایي چې یاره د دې میسج جدیت دومره دی د دې خطر دومره دی یاره ته کولی شي چې د دې په هکله دومره فکر وکړې چې دا severity چې د دې خپل لیولز دي په دې په هکله به زه تاسې انشاءالله معلومات درکړم بل چې دی موږ سره mnemonic دی mnemonic دا موږ سره a short code for a message that indicate what happened دا یو short code وي د میسج لپاره او دا درته وایي چې څه واقع شو لکه په فیسیلیټي کې لینک دی درته هغه لینک دلته ښایي دلته دا وایي چې اپ اینډ ډاون شو mnemonic کې به تا ته وایي چې اپ اینډ ډاون شو صحیح ده یا درته وایي چې OSPF پروسس شو OSPF د فیسیلیټي کې درته OSPF ښایي په mnemonic کې به تا ته ښایي چې دا څنګه شو په دې باندې دغه adjacency جوړ شو neighbor relationship جوړ شو همدارنګه نور معلومات بل چې د description ده this is detailed information about the last event دغه ټول تیخوا چې څومره هغه رامنځته شو ایونټس رامنځته شو پیښې رامنځته شوه د دې اړوند د ډیټایل انفارمیشن تعالی درکړي ډسکرپشن Syslag severity level دلته مې ویل چې severity خپل لیولز لري صحیح ده اول لیول دی بیا کیورډ دی بیا اړوند ډسکرپشن درته ښیم دا اوه لیولز دي او د سیسینې د امتحان لپاره چې سیسکو له لورې اخیستل کېږي ډېر مهم دي صحیح ده نو په دغه لیولو باندې اوس خبرې کوو او په همدغه ترتیب باندې زده کړه چې په 0 کې ایمرجنسي ده په 6 کې انفارمیشن دی او 5 کې نوټیفیکیشنز دی صحیح ده او په 7 کې ډیباګینګ دی اول دلته تاسو وګورئ ایمرجنسي هدف دا دی چې دا سیستم از انیوزیبل دا Syslag میسج دلته راغی او لیکلي چې دا په Syslag میسج کې تا ته دا نه لیکي چې ایمرجنسي بلکې هلته تا ته 0 نمبر درکوي صحیح ده لیول یې تا ته درکوي نو ته به پوهیږي چې د دې نو هدف دا د ایمرجنسي ده او په دې هکله باید تاسې ډایرکټ څنګه وکړئ عمل اجرا کړئ
همدغه شکل باندې زده کړئ. څومره چې لیول جیږي په هماغه اندازه د دې قوت هم زیاتې او هماغه اندازه ورانۍ هم رامنځته کوي. بل چې دی موږ سره هغه لیول 1 دی چې هغه الرټ دی. اکشن must be taken immediately. الرټ تا خبر درکړي چې دې پاکله باید څنګه کړي، زر تر زره عمل څنګه کړي، اجرا کړي. بل چې دی موږ سره په دویم لیول 2 کې کریټیکل دی، مطلب حالات کریټیکل کنډیشنز دي، د الرټ نه لږ زره کمزوري دي. بل چې دی موږ سره ایررز دی، ایرر کنډیشنز دي، له هدف تعالی سلاګ میسج کې درکې چې ایرر واقع شو. صحیح ده. بل څلورم لیول چې دی هغه وارنینګ دی، وارنینګ کنډیشن دی. او پنځم چې دی نوټس دی. البته نارمل بٹ سیګنیفیکنٹ کنډیشن، دا نارمل دی خو بٹ سیګنیفیکنٹ وي. صحیح ده. نوټیفیکیشن مې زګه دی په دې خاور ته لیکل دی چې په سیسکو ډیوایسز کې دا نوټس نه وي، دا نوټیفیکیشنز وي. ښه خو دلته تاسو په لیول باندې ښایي. بل چې د موږ سره سپږم لیول کې هغه انفارمیشن دی یا انفارمیشنل میسج دی. دا تا سلانګ میسج ښایي چې دا انفارمیشنل میسج دی. او وروسته یو چې دی هغه ډیباګینګ دی یا ډیباګ لیول میسج دی. نو دغه لیول ډېرې مهمې دي او ورسره څنګه کولی شي د دغې اړوند کیورډز دا زده کړئ. که تاسو وغواړئ چې د دې کیورډ څنګه زده کړو، نو دلته تاسو ته ما ډېر اسانه طریقه اچولې ده. وایي چې emergency مطلب every awesome Cisco engineer will need ice cream daily. Every awesome Cisco engineer will need ice cream daily. هر یو awesome خو Cisco engineer با څنګه ضرورت لري چې daily یو ice cream وخوري. صحیح ده. Every awesome Cisco engineer will need ice cream daily. نو دغه مې څو ځل تاسو ته یادونه وکړه او کولی شي دا تاسو څنګه کړئ زده کړئ. سیسلاګ سیویریټي لیول. صحیح ده. دلته تاسو ته ما یو مثال اچولی دی. صحیح ده. بیا هم په همدغه کې تاسو ته پاتې شوی یم. سیکوینس، ټایم سټامپ، فیسیلیټي، سیویریټي، منومینیک او ډسکریپشن. دا لومړی چې دلته تاسو ښکاري سیکوینس ګوره دلته تاسو ته ویل چې may or may not be displayed. کله به دا ډسپلی کیږي دا سیکوینس او کله به نه ډسپلی کیږي. خو دلته تاسو ته وګورئ ټایم سټامپ ما اچولی دی او دلته ټایم سټامپ فبروري 18 3 بجې 2 دقیقې 55 سکند او 304 ملي سکنډه. بل فیسیلیټي ده. فیسیلیټي کې لیکلي دي چې لینک دی دا. صحیح ده. فیسیلیټي. او بل دریم چې د سیوریټي نمبرز دی، مطلب 3 نمبر چې هلته موږ سره لیکلي وو په لیول کې هلته و ایرر و. صحیح ده. نو دلته هدف دا دی چې ایرر واقع دی. صحیح ده. دا سیوریټي ده. صحیح ده. د سیوریټي لیول تاسو له درکړی دی. بل چې د منومینیک مطلب لینک دی او ډاون دی، نو ځکه ایرر تاسو له درکړی دی. صحیح ده. لینک دی، فیسیلیټي لینک دی او منومینیک نه مطلب دا دی چې دا اپ ډاون دی. صحیح ده. او ډسکرپشن یې غون تاسو له درکړی د انټرفیس ګیګابیټ ایترنیټ 0/0 دی، چینج سټیټ ټو اپ دی. صحیح ده. بل تاسو دلته لاندې وګورئ، دلته لیکلي دي فبروري څومه فبروري دغه د ټایم سټمپ دی او همدارنګه فیسیلیټي او سپیف دی او همدارنګه سیوریټي فایل لیول 5 دی. پس راتیر شه منمنه کې اډجسنسي دا او ډسکرپشن تاسو له درکړی دی چې ډیر اوږد دی. صحیح ده. کولی شي دا تاسو په خپل سیسلاګینګ لوکیشنز. اوس لولو چې دا سیسلاګ میسج په کوم ځای کې څنګه کېږي جنریټ کېږي. Console LAN. Syslag message will be displayed in the CLI when connected to the device via the console port. By default, all messages level 0 to level 1 are displayed. Why the Syslag message یو با په یو CLI کې هلته واقع کېږي کله چې دا connected وي د console port په تر باندې. صحیح ده. By default, all messages are displayed. By default دلته څنګه کېږي ټول میسج کوم چې د لیولز دي 0 نه تر 1 پورې لیولز دي دلته دا ټول میسج څنګه کېږي ډسپلی کېږي. بل VTY لاینز دي. Syslag message will be displayed in the CLI when connected with the device via the Telnet in SSH coming and the later radio displayed by default. Syslag message په هغه وخت کې واقع کېږي په CLI کې کله چې دغه ډیوایس کنیکټډ وي د په واسطه ټیلنټ او SSH په واسطه چې دا زموږ ستاسو د راتلونکي ورځې درس دی. دا ډسپلی کېږي بای ډیفالت څنګه کېږي ډسپلی کېږي. یو کنسول لین کې او بل په VTY لین کې دا Syslag message جنریټ کېږي. بل بفر کې جنریټ کېږي، بفر کې ډسپلی کېږي. Syslag message will be saved to RAM. By default all message are displayed.
بل سیسلاګ میسج د یو ډیوایس په بفر کې چې هغې ته ریم وایي دلته څنګه کیږي سیف کیږي او بای ډیفالت ټول میسج دلته څنګه کیږي ډسپلی کیږي تاسو کولی شئ چې دغه بفر د یو ډیوایس هغه یو کین ویو د میسج وذ شو لاګینګ کمانډ په تر باندې څنګه کړئ دغه ریم یې څنګه کړئ وګورئ. External server. You can configure the device to send syslag message to the external server. The syslag message د غوره طریقه ده. syslag message د معلومول لپاره ته کولی شئ چې یو external server څنګه کړئ کنفیګر کړئ. ډیوایس د داس کنفیګر کړئ چې دا syslag message چې ته ولېږي external server ته ولېږي. صحیح ده او هلته هغه external server کې به تا ته دا syslag message څنګه کېږي جنریټ کېږي. Syslag server will listen for a message on UDP port 514. Remember that port number. دغه syslag server چې خارج کی وي دغه به څنګه کړي دا به غوږ ونیسي میسج ته په UDP پورټ 514 باندې. صحیح ده دا چې کله دغه syslag میسج ترلاسه کړي د چې په واسطه 514 پورټ نمبر په واسطه او دغه پورټ نمبر در سره په ذهن کې یاد. نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځای تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې کړئ او همدارنګه ویډیو له اړونده عملګرو سره شیر کړئ. په راتلونکي بل لیکچر کې چې زاد السادات له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مو په الله عز الله سپارم. په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ. الله حافظ.